چې کله سړی بیمار شي نو دته هغه بنده یادېږي چې کم خواخوږې بندی سړي ته هغه یادېږي بار بار. د طلبا چې مدرسو کې بیماران شي که نه ته دې تپوسو کې بیمار جو ډایرک په جړا شي بیمارو مې دته مور بیا یادېږي دی چې بیمار شي مدرسه کې نو دته مور یاده شي وایي چې اوس مې مور په خوا کې وې ماله به یې اوبه راکولې ماله به یې روټۍ راکول ما نو څوک د چې د روټۍ تپوس نه کوي نو دا فطرت دی چې سړی بیمار شي نو دته خواخوږې بنده یاد شي چې اوس زه د پلاني سره وې نو نبی علیہ السلام د دې عمل سو پته درته شته د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمل سو علما وایي د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها کمال دو کمال چې دې د نبی علیہ السلام سره څومره عمر ایستلې دی په ټول ژوند کې دې یوه خبره داسې نه ده کړې چې په هغې نبی علیہ السلام خفه شوي کمال دی دا کمال ښه ټول ژوند کې داسې خبره د ژبې نه نه دی ایستلې او ځکه خو به د مرګه پورې د نبی علیہ السلام د خولې نه چې نوم وتو نو د بیبي خدیجې به چې بیزه او چیلۍ به حلاله شوله وی د بیبي خدیجې ملګرو له ترې اوسئ ته هغې له اوسئ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته به ډېر غیرت راته چې دا ولې په مخه نبی علیہ السلام د دې دا نوم علي امام ورته چې خو یو بوډی ونو لکه زه خو جینۍ یمه حافظه یمه فقیحه یمه عالمه یم هغه کونډه وه بوډۍ وه ته د هغې ذکر کوې وی نبی علیہ السلام به ما ته ویل چې بیبي عایشې ټیک ته چې ته حافظ یې ټیک ته چې ته عالم یې ټیک ته چې ته فقیح یې خو بیبي خدیجه هغه ښځه ده چې کله ټولې مکې مکرمې زما نه انکار وکړو زما د رسالت نه نو بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار وکړو ښه ما ته پیغمبر وي زنانو کې د ټولو نه ډومبې ما ته پیغمبر ویلی دی او زما سهاره وه ما ورته ډډه وهلې ده ما له پې الله لواد راکړی دی دا ډېره تسلي وه د نبی علیہ السلام ښه چې دا وفات شوله نبی علیہ السلام به وی عام الحزن دی دا د غم کال دی چې بیبي خدیجه لاړله نو ډېره سهاره زما بیبي خدیجه جوړه شوې وه د مرګه پورې به یې د خولې نه د هغې نوم وته یو ورځ وکره غږ وشو د زنانه اواز نبی علیہ السلام چې واورېد نو په جړا شو بیبي خدیجه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته ته ولې جاړې ما ته وی چې د اواز بالکل د بیبي خدیجې په شان دی ما یې چېرته هغه راکره راننوتله بس هغه مې په یاد شوه اوس مې بیبي خدیجه د ړنه نه وځي نه بس هغه مې په یاد کېږي بس امام الانبیا به جړل څومره بختوره بیبي چې د دنیا نه لاړله او د امام الانبیا په خوله کې به د بیبي خدیجې نوم ګرځېده ښه علما وایي په ټول ژوند کې امام الانبیا نه دی خفه کړی ښه نبی علیہ السلام ته نه دی خفه شوی داسې خبره نه ده کړې داسې کار یې نه دی کړی چې امام الانبیا پې خفه شوي او بیا پکې بیبي عایشه هم ډېره بختوره وه رضی الله تعالی عنها ډېره بختوره وه وایي کتابونو لیکلي وي چې کله نبی علیہ السلام بیمار شه که نه اخري عمر یې شو دا قاعده ده تاسو دا قاعده